کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبې د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زه رفیع الله ارمان سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. هیله من یم چې د خپلو کورنیو سره به د خوښۍ په غولي راټولوئ. درنو دوستانو، بیا هم کوچني ګامونه او سترې بریا خپرونه ده. په دې خپرونه کې کوچني ګامونه اخلو، ورپسې سترو بریاو ته رسیږو. دا چې څنګه سترې بریاو ته رسیږو، نو د دې خپرونې په لړ کې ځینې داسې مطالب راخلو چې تاسو یې په ورځني ژوند کې عملي کړئ، نو بالاخره په دې باندې پای ته رسیږي چې ځینې سترې بریاوې د سړي در ورټکوي او د سړي په برخه کیږي. درنو دوستانو، د ځان لپاره موخې څنګه وټاکو، دا مو د نننۍ خپرونې لومړنی مطلب دی. تاسو پوهیږئ چې موږ او تاسو په ټولنه کې په کور کلي کې ژوند کوو، نو خامخوا باید یو لړ موخې او اهداف ځان ته ولرو. خو شته ځینې داسې کسان چې یوازې سهار او بیګا ته په تمه وي. بیګا په دې تمه وي چې زر سبا شي، او سبا په دې تمه وي چې زر ورځ بیګا شي. په همدې ترتیب یې 50 شپېته او یا 80 کاله ژوند همداسې تیریږي. د ژوند په وروستیو کې هیڅ ترې پاتې نه وي، هیڅ چې له ژوند خوند نه وي اخیستی، او ژوند یې همداسې په نن او سبا باندې تیریږي. د سترو بریاو لپاره یو کوچنی ګام د ځان لپاره د موخو ټاکل دي. قدرمن اوریدونکو، ډیر مو په تمه نه پرېږدو، ځو د خپرونې ځولۍ پرانیزو. لکه په پیل کې مو چې وویل، د ځان لپاره موخې څنګه وټاکو، تر دې عنوان لاندې نن خبرې اترې لرو. هیله من یو چې د تاسو به د خوښې وړ وګرځي. که تر اوسه نه پوهیږئ چې په ژوند کې څه غواړئ، ښه خبره دا ده چې پوه شئ څه شی په ژوند کې نه غواړئ. د هغو ټولو څیزونو نوملړ ولیکئ چې په خپل ژوند کې یې لرئ، خوښ مو نه دي. له ځانه وپوښتئ، په اوسني وخت کې مې تر ټولو ستره اندېښنه څه ده؟ څه شی مې زیات ځوروي؟ کوم څه دي چې اوس یې زما فکر ګډوډ کړی دی؟ وروسته له ځانه وپوښتئ، څنګه کولی شم دغه ستونزې هوارې کړم یا یې له منځه یوسم؟ په اصل کې همدغه د ستونزو حلول ستاسو په هدفونو کې راځي. د ښې موخې ځانګړنې. موخې باید څو خاصې ځانګړنې ولري. موخې باید واضح او مشخصې وي. موخه باید تل مثبته وي. د موخې د اندازه کېدو امکان باید موجود وي. موخې ته په لاسرسي وتوانیږئ. موخې ته د رسیدو وخت مو باید معلوم وي. موخې ته د رسیدو مسؤلیت مو باید پر خپله غاړه وي. موخې مو باید واضح او مشخصې وي. لومړی باید پوه شئ چې څه شی غواړئ. د زیاتو پیسو ګټل مو که موخه وي، معلومه نه ده چې څومره پیسې ګټل غواړئ. واضح باید وغواړئ چې په یوه میاشت کې باید دومره اندازه پیسې وګټم. موخه مو باید تل مثبته وي. داسې موخې چې باید ناروغ نه اوسم ښه موخه نه ده، ځکه زموږ ذهن د ناروغۍ پر خوا بیایي او فکر مو په دې اړه متمرکز کیږي. د موخې د اندازه کېدو امکان باید موجود وي. د موخې جوړښت مو باید داسې وي چې پوه شئ څومره مو خپل هدف ته نږدې شوي یئ، او په پایله کې آیا هغو ته رسیدلی یئ او که نه. د بیلګې په توګه انګلیسي مې قوي شوې ده، هدف نه دی، بلکې موخه مو دا ده چې په ټافل کې بریالي شوي یاست. موخې ته د رسیدو وخت مو باید معلوم وي. په لومړي سر کې باید دا روښانه کړئ چې په څومره وخت کې باید خپلې موخې ته ورسیږئ. هغه غوښتنې چې ورته د رسیدو وخت او زمان یې معلوم نه وي، موخه نه بلل کیږي، بلکې هغه هیلې او خیالونه دي. هدف ته د رسیدو مسؤلیت مو باید پر خپله غاړه وي، یا په بله وینا هغه څه ته چې غواړئ ورسیږئ خپله یې باید ترسره کړئ. که ووایاست زوی مې باید واده وکړي، ستاسو موخه نه ده،
ځکه زوی ته واده کول ستاسو مسؤلیت نه دی. فلانی هیواد باید ما ته دایمي پناه راکړي. دغه خبره هم ستاسو په موخه کې نه راځي، ځکه تاسو تحقیق غوښتی او ځان مو بل چاته سپارلی دی. موخې ته د رسیدو باور باید موجود وي، یعنی ستاسو ذهن باید وتوانیږي چې پر دې خبره باور وکړئ چې د دغه کار او یا د شي لاسته راوړنو توان لرئ. براین تریسي د هدف په نوم کتاب کې 2 مثالونه راوړي دي چې له یوه څخه یې دلته یادونه کوو. هغه وایي کله مې چې له یوه زده کوونکي وپوښتل چې د خپل ځان لپاره یو هدف وټاکي، زده کوونکي وویل زه غواړم په ټوله نړۍ کې د 1 کال په اوږدو کې سوله راولم. تریسي په ډېر احترام ترې وپوښتل آیا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي یې؟ نه. د امریکا ولسمشر یې؟ نه. د یوې لویې ډلې مذهبي او معنوي مشر یې؟ نه. چې داسې ده نو ګرانه خپل کار کوه، ستا یې په نړیواله سوله څه؟ ته هڅه وکړه خپله کورنۍ دې په سوله کې ژوند وکړي. هدف مو باید د باور وړ وي او تر ډیره امکان ولري. که د ځان لپاره مو داسې یوه موخه وټاکله چې پوهیږئ پر وس مو پوره نه ده، په اصل کې مو د خپلې ماتې لپاره نقشه جوړه کړې ده. ځکه یو وار مو داسې موخه د ځان لپاره ټاکلې چې پوهیږئ چې ورته رسیدای نشئ، او بیا چې کله د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوئ تل به غمجن او پریشانه یاست. له ځانه سره به وایئ هیڅ هم ونه شول، ما ماتې وخوړه، بې ځایه مې په دې هر څه پیسې ولګولې. د ټاکل شوو موخو څو خوښې بیلګې. لومړی د 1494 کال تر 12 میاشتې باید 65 کیلو وزن ولرم. دویم د 1494 کال تر پایه مې باید پانګه $50,000 وي. دریم د 1495 کال په کانکور کې باید د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شم او داسې نور. د موخې او هیلې ترمنځ توپیر. د هرې لاسته راوړنې بنسټ لومړی فکر کول دي. کله چې د یوه شي په اړه فکر کوئ احساس به ورسره پیدا کړئ. کله چې یې په اړه ډېر احساس وکړئ په اقدام لاس پورې کوئ چې د یو څه په اړه اقدام وکړئ، په پایله کې به یې لاسته راوړئ. نو کله چې غواړئ معلومه نتیجه لاسته راوړئ نو د ځان لپاره معلومه موخه وټاکئ. خو که یوازې فکر وکړئ او احساس ولرئ خو اقدام ونه کړئ نو تاسو یوازې هیله لرئ او بس. خو کله چې غواړئ هدف ته د رسیدو مسؤلیت پر خپله غاړه واخلئ او عملی اقدام کوئ، هغه وخت بیا تاسو د هدف درلودونکي یئ. کیدای شي ووایاست زما هدف دا و چې په کانکور کې بریالی شم، درس مې ولوست، مطالعه مې وکړه، خو بیا هم بریالی نشوم. زه وایم دغه هدف ته د رسیدو مسؤلیت ستا پر غاړه و. د دې پر ځای چې ګیلې او فریادونه وکړي او له خپله بخته نالښت وکړي، هغه لارې چارې باید ولټوي او په ګوته یې کړي چې څه ډول درس باید ولولم تر څو په کانکور کې بریالی شم. یعنی موخې ته د رسیدو لپاره باید تر مخه ټولې هغه لارې په پام کې ونیول شي څه چې لازم دي او کولی شئ په اسانۍ سره خپلې موخې ته ورسیږئ. درنو دوستانو، تاسو خو د موخې د ټاکلو په اړه ځینې خبرې اترې واورېدې. رښتیا هم یوازې هیلې بسنه نه کوي. د هیلو لپاره کار کول او د هغې لپاره زیار ایستل او په ټوله کې داسې موخې ځان ته ټاکل چې پر وس مو پوره وي، نو دا د بریالي ژوند او یا هم سترو بریاوو ته لار پرانیزي. ښه، د خپرونې په دې برخه کې په خپل ژوند کې مو نوښت وکړئ تر دې عنوان لاندې بله لیکنه چمتو کړې ده. دا چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې نوښت وکړو او نوښت څه دی، نو راځئ په ګډه یې په دې لیکنه کې اورو. نوښت داسې یو استعداد دی چې ټول خلک ترې برخمن دي، خو ځینې فکر کوي چې ګواکې دوی له دغه نعمت بې برخې دي. نوښت یو قدرت دی. که د چا له کړنو اغېزمن شوئ کولی شئ هغه په خپل ځان کې عملي کړئ. یوه شي ته مو باید پام وي
چې دغه کار وخت اړتیا لري خو ټول یې کولی شي او امکان لري. څومره وخت به ونیسي چې بایسکل چلول زده کړئ؟ د بایسکل چلولو چل هم یو نوښت دی. مخکې له دې چې دغه چاره ترسره کړئ تمرین او یو څه وخت اړتیا لري. په دې لیکنه کې تاسو ته ځینې هغه لارې چارې ښیو چې په عملي کولو سره یې کولی شئ نوښت وکړئ او ژوند مو په نوښتونو کې تیر کړئ چې دا ډول ژوند بیا بیل خوند لري. په نوښت کې د نورو خبرو ته غوږ مه نیسئ. که غواړئ نوښت وکړئ نو یوازې د خپل فکر څخه ګټه واخلئ. د نورو کسانو د نظرونو په اورېدو مو خپل وخت بېځایه مه تېروئ. لکه له نوم څخه یې چې ښکاري نوښت یعنې هغه څه چې د خپل فکر زیږنده مو وي، نه داسې چې بل کس یې درته وښیي یا د یوه نوي کار په کولو کې در سره بل څوک مرسته وکړي. دې ته نو بیا نوښت نشو ویلی. د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره مو وخت ځانګړی کړئ. یوه شي ته مو باید پام وي، داسې نه چې د نوښت کولو لپاره مو خپل ورځني کارونه پر خپل ځای پرېږدئ او ټوله ورځ په دې اړه فکر وکړئ چې ګواکې تاسو نوښت کوئ. د ورځنیو کارونو لپاره مو منظم مهالویش جوړ کړئ. په همدغه مهالویش کې د نوښت کولو لپاره هم وخت ورکړئ او په اړه یې فکر وکړئ. ورزش وکړئ. پلي وګرځئ. له 0 تر 2000 مترو پورې پلي وګرځئ. په دې ډول سره کولی شئ چې اندروفینو ته په خپلو وریدونو کې حرکت ورکړئ. بې له شکه چې ورزش ستاسو ذهن پاکوي او ذهني آرامي درکوي. دغه راز ورزش کولی شي ستاسو فکر او ذهن نور هم خلاق کړي او نوښت ته یې چمتو کړي. خپلې هیلې مو پر کاغذ ولیکئ. آیا ځینې غوښتنې مو دومره درنه هیرې شوي دي چې هیڅ کله مو یې په اړه فکر نه دی کړی؟ که مخکې له دې مو یې په اړه فکر نه وي کړی، همدا اوس چې وخت را رسېدلی چې په اړه یې فکر وکړئ او د عملي کولو لپاره یې لارې چارې ولټوئ چې په ذهن کې څه درګرځي. یادداشت یې کړئ او د کاغذ پر مخ یې ولیکئ. کیدای شي لیکل شوي شیان مو په ذهن کې یوه شمع روښانه کړي او تل مو سترګې پرې رڼا وي. سبک او کړنې ته مو بدلون ورکړئ. د دې لپاره چې په خپل ځان کې بدلون راولئ او سبک مو بدل کړئ، 2 مشهور کسان په نظر کې ونیسئ او ترمنځ یې توپیر پرتله کړئ. په اړه یې ښه فکر وکړئ. هغه کس چې ستاسو په نظر ډیر نوښت یې کړی ترمنځ یې انتخاب کړئ او د ځان لپاره یې الګو وګرځوئ. مهمه نه ده چې د هغوی په څیر کارونه تاسو هم ترسره کړئ چې دا خبره امکان هم نه لري. که یې ولري هم دې ته بیا نوښت نشو ویلی. په ټوله کې مو له دې خبرې مطلب دا دی چې نوښت مو باید محسوس شي او په تاسو کې بدلون راولي چې همدا د نوښت نښه ده. د نوښت لپاره مناسب شي ته باید لاسرسی ولرئ. تاسو د یو شاهکار نقاشۍ لپاره څو اصیلو قطیو رنګ ته اړتیا لرئ چې همدغه کړنه ستاسو په نقاشۍ کې مهم رول هم لري. مهمه ده چې پوه شئ کوم کارونه په نوښت کې ډیره مرسته درسره کوي. که تاسو لپټاپ ولرئ او ګټه اخیستل مو ترې نه وي زده، آیا فایده به ولري؟ که غواړئ نقاشي مو پرمختګ وکړي، باید له داسې وسایلو ګټه واخلئ چې نقاشي مو لا ښکلې، زړه راښکونکې او خوندوره شي. خپله ټوله هڅه وکړئ د نوښت لپاره خپل ټول ذهن په کار واچوئ تر څو نوښت مو په رښتیا نوښت حساب شي. مینه او هڅه مو نوښت ته هڅولی شي. څه شی د دې سبب ګرځي چې سهار وختي له خوبه پاڅئ؟ له کوم کار نه کول مو د مرګ پولې ته رسوي؟ ډېر به مو لیدلي وي هغه کسان چې له یوه کار سره مینه لري غواړي زده یې کړي، تر هغه چا مخکښ شوي چې مخکې یې همدغه کار ترسره کوه. په حقیقت کې تر هغې پورې تاسو هم هیڅ کار نشئ ترسره کولی څو چې د کولو پوره شوق او ذوق یې درسره نه وي. مینه، شوق، علاقه د دې سبب ګرځي چې تاسو په اسانۍ سره وکولی شئ خپلې موخې ته ورسیږئ او نوښت وکړئ. د الهام په اړه فکر مه کوئ.
نوښت په زور نه کیږي. په داسې لحظه کې به درته الهام وشي چې هیڅ یې په اړه فکر نه کوئ چې داسې ده، نو مخکې له مخکې باید ورته تیاری ولرئ. کیدای شي په ګاډي کې د سپرلۍ په وخت کې مو یو نوی شی ذهن ته راشي، داسې څه چې کولی شي نړۍ ته بدلون ورکړي، خو د لیکلو لپاره به یې کاغذ او قلم در سره نه وي. نو داسې چانسونه مو له لاسه مه ورکوئ، همیشه قلم او کاغذ په لاس ګرځوئ. ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې له دې ډول لیکنې مو ګټه اخیستې وي او په ژوند کې مو د نوښت سبب وګرځي. یو څه مو باید په یاد وي چې د مثبت نوښت لپاره د نورو خوښي او خفګان په نظر کې مه نیسئ. یوازې خپلې خوښۍ ته مو وګورئ او بس. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې نیمایي ته راورسېدو. هیله من یو چې تاسو هم په ژوند او خپلو چارو کې نوښت ته پام وکړئ، او که مو نه وي کړی، هیله من یو چې له دې وروسته مو ورته پام شي. له نوښت سره ژوند خوندور او د خوښیو ډک وي. درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو کوچني ګامونه او سترې بریا خپرونه د میدان وردګو له ملي راډیو څخه اورئ. د خپرونې په لومړۍ برخه کې مو د موخو د ټاکلو په اړه او همداراز د نوښت په اړه خبرې اترې درلودې. د خپرونې په دې برخه کې څنګه کولی شو ځان ته انګیزه ورکړو، تر دې عنوان لاندې یوه ښکلې په زړه پورې لیکنه چمتو ده. هیله ده چې تاسو یې هم تر پایه راسره واورئ او ګټه ترې واخلئ. ډېری کسان په دې تمه وي چې یو څوک پیدا شي او انګیزه ورته ورکړي. بد خبر، هیڅکله به هم تاسو ته څوک انګیزه در نه کړي. دغه ژوند ستاسو لپاره دی او بې له تاسو هیڅوک هم ستاسو مسؤلیت پر غاړه نه لري. هیڅوک به هم پیدا نشي چې ستاسو د ژوند او عمر د بې ځایه تېرېدو په اړه زړه وسوځوي. بې له تاسو به هیڅوک پیدا نشي چې تاسو ته د دې انګیزه درکړي او په دې ډول وتوانیږئ خوشحاله ژوند وکړئ او خپلو هیلو ته ورسیږئ. ډېر خلک د دې لپاره چې خپل کارونه پر مخ بوځي نورو خلکو ته اړتیا لري، او یوازې 2% خلک دي چې د ځان لپاره هدف ټاکي، ځان ته انګیزه ورکوي او خپل کار پر مخ بیایي. دغه قوي کسان نه یوازې دا چې خپلو هیلو ته د کښتۍ چلولو کیلي په خپل لاس کې لري او هغه په ډیره هوښیارۍ سره پر مخ بیایي، بلکې د نورو ډیرو خلکو لپاره یو الګو یعنی مخبیلګه ګرځي. دوی هم له ځان سره د بریا پر لور بیایي. هیله لرم له تاسو څخه هر یو له دې قوي ګروهې سره پوره او پیاوړې اړیکې ولرئ. ډاډه یم اوس له ځانه پوښتنه کوئ چې څنګه خپل ځان ته انګیزه ورکړم او د پیاوړو خلکو په ډله ورګډ شم. په لومړي سر کې هره لاسته راوړنه فکر دی. کله چې د یو څه په اړه ډېر فکر وکړئ نو هغه ده چې په اړه یې بیا احساس پیدا کوئ، او کله چې د ډیر وخت لپاره په زړه کې احساس وساتئ نو هغه ده چې بیا پر اقدام لاس پورې کوئ، او کله چې اقدام وکړئ معلومه خبره ده چې په پایله کې به لاسته راوړنه ولرئ. فکر، احساس، اقدام، پایله. تر دې ځایه تاسو خپلې موخې ټاکلي دي او ورته د رسیدو لپاره مو لارې چارې هم پیدا کړي دي. دا چې څه ډول په خپل وجود کې ورته پوره انګیزه پیدا کړئ، لومړی باید ځان پر دې ښه ډاډه کړئ چې موخې مو سمې ټاکلي دي. ښه موخه کومه موخه ده؟ ښه او سمه موخه هغه ده چې وکولی شئ خپله خوښي لاسته راوړئ. ښه موخه هغه موخه ده چې د ژوند څرخ مو په حرکت راولي. ښه موخه هغه موخه ده چې په هغې کې د یوې سالمې موخې ټولې ځانګړنې نغښتې وي. کله مو چې موخه سمه وټاکله او هغه مو سمه تنظیم کړه، ورته د رسیدو لپاره باید سمه تګلاره ولیکئ. لاندې ټکي باید په پام کې ونیسئ. موخې ته مو ژمن واوسئ، نه هغې لارې ته چې موخې ته پرې رسیږئ. خو دا خبره په څه معنا ده؟ رودخانه مشخصه موخه لري، سیند ته رسیدل. رودخانه د دې لپاره چې سیند ته ورسیږي په لاره کې له ډیرو کږو وږو لارو څخه پر لوړو ژورو تیریږي، خو هیڅکله هم خپله موخه چې هغه سیند ته رسیدل دي نه پرېږدي. که رودخانه پرېکړه وکړي چې له یوې ځانګړې لارې ځان رودخانې ته ورسوي نو هیڅکله به هم خپلې موخې ته په رسیدو بریالی نشي. رودخانه په لاره کې هر ځل له خنډونو سره مخ کیږي،
خو له هر خنډ سره د مخ کېدو په صورت کې خپل مسیر ته بدلون ورکوي. رودخانه تل خپلې موخې ته د رسیدو لپاره حرکت کوي. حرکت یې انعطاف منونکی وي. تاسو باید د موخې مینان واوسئ، نه د مسیر. هغه کړنلاره چې موخې ته د رسیدو لپاره مو تنظیم کړې ده کیدای شي د وخت په تېرېدو سره بدلون ته اړتیا پیدا کړي. همدا لامل دی چې باید انعطاف منونکي واوسئ. موخې ته مو بدلون مه ورکوئ، بلکې موخې ته د رسیدو لپاره یې پر لاره فکر وکړئ. اوس د دې لپاره چې انګیزه او احساس پیدا کړئ، فکر مو په پوره ډول په ذهن کې وساتئ او ولرئ. د دې کار د کولو لپاره څو لارې وجود لري. لومړی، هغه څه چې هیله لرئ هره ورځ یې ښکلي انځورونه وګورئ. دویم، د خپلو هیلو په اړه مو هره ورځ خیال بافي وکړئ. دریم، د خپلو هیلو په اړه مو هره ورځ کیسې ولیکئ. څلورم، هره ورځ مو ذهن په ښکلو هیلو ښایسته کړئ. پنځم، له خپل خیال پلوه خوند واخلئ. فکر وکړئ چې همدا اوس هغه څه چې غواړئ لاسته یې راوړئ، لرئ او د هغه له شتون څخه خوند اخلئ. شپږم، د ژوند له هر فارغ وخته مو د خپلې راتلونکي لپاره ګټه واخلئ. خپل وخت مو په منفي خبرو، د منفي انځورونو په کتلو او د منفي فلمونو په لیدلو مه تېروئ. خپل وخت مو په کینه حسادت مه ضایع کوئ، بلکې د ژوند هره لحظه مو په شکر کولو او د نورو د خوښ ساتلو لپاره وکاروئ. د انګیزې د ساتلو لپاره مو هڅه وکړئ چې د موخې انځور مو تل په سترګو کې وځلیږي او په اړه یې لیکل وکړئ. فکر وکړئ چې موخې ته د رسیدو په وخت کې څه ډول احساس لرئ. ولیکئ او څومره چې ولیکئ هومره مو له خپلې موخې سره مینه پیدا کیږي. هر سهار ولیکئ، هره شپه ولیکئ، کله چې وزګار وئ د خپلو هیلو په اړه مو ولیکئ. د دې پر ځای چې کینه وکړئ، د بیچارهګۍ او یوازیتوب احساس وکړئ، دا ولیکئ چې غواړئ چیرته ورسیږئ، څه وکړئ او پر څه ډول یوه کس بدل شئ. داسې انځورونه پیدا کړئ چې موخې ته رسیدل پکې په ګوته شوي وي. که غواړئ کور واخلئ، نو د خپلې خوښې د کور انځور مو پیدا کړئ او مخې ته یې کیږدئ. که غواړئ چې واده وکړئ، تل د ښایسته زوم او ناوې انځورونه په ذهن کې جوړوئ. که غواړئ چیرته سفر وکړئ، د نړۍ د ښکلو ځایونو او منظرو عکسونه وګورئ. او که غواړئ چې ښکلې څېره ولرئ، نو خپلې څېرې ته ورته ښکلی عکس پیدا کړئ او د ورځې په اوږدو کې ورته وګورئ. د یوه ښکلي عکس جوړولو لپاره له فوټوشاپ پروګرام کار واخلئ. خپله موخه مو یوازې له څو مثبتو او هم فکره خلکو سره شریکه کړئ. له نورو خلکو سره یې په اړه ډېرې خبرې مه کوئ. هیڅکله له منفي بافه او حسودو خلکو سره د خپلو موخو په اړه خبرې مه کوئ. له مثبت فکره خلکو سره د خپلې موخې په اړه خبرې کول په دې معنا چې انرژي اخلئ، او له منفي بافه کسانو سره خبرې کول بیا په دې معنا چې تاسو خپله انرژي له لاسه ورکوئ. نو چې داسې ده، خپل وخت مو بې ځایه مه تېروئ او خپله انرژي مو له لاسه مه ورکوئ. که موږ خپل وخت ته په خپله ارزښت ورنه کړو، نور خلک به څه ډول زموږ وخت ته ارزښت ورکړي. په دې ډول کړنو سره کولی شو چې د جذب قانون په خپل طرف فعال کړو. د راز په اړه ټول جوړ شوي فلمونه په دې برخه کې در سره مرسته کولی شي. یوازې 2 سلنه خلک کولی شي چې خپل ځان ته انګیزه ورکړي او بې له دې چې د بل چا تر نظر لاندې کار وکړي، خپلې موخې ته ورسیږي. ښه لاره دا ده چې بیا هم یو ځل خپلې موخې له مثبتو او همفکره کسانو سره شریکې کړئ. په دې ډول سره کولی شئ خپلې موخې ته د رسیدو لپاره نور هم وهڅیږئ. له تاسو هیله کوم چې د دې لیکنې له اورېدو وروسته د خپلو همفکره او مثبتو ملګریو یو ټولۍ جوړ کړئ. د 1 او یا هم د 6 میاشتو په اوږدو کې سره کښېنئ، د خپلو موخو په اړه خبرې وکړئ او یو له بل سره موخو ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې پای ته راورسېدو. هیله من یو چې دا خپرونه مو هم د تل په څېر د خوښې وړ ګرځېدلې وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. درنو دوستانو، د موخې ټاکل، نوښت او همداراز د ځان لپاره ښه فکرونه هغه څه و چې موږ خپلو بریاوو ته او خپلو هیلو ته او خپلو موخو ته رسوي.
دا خپرونه همدلته رانغاړو. تاسو ته د ژوند ښې شیبې او ښې چارې غواړو. هر چېرته چې یاست په خپل ځان او کورنۍ باندې مو پام کوئ. خدای مو مل شه. کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبې د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ. هر څه ښکلي دي.